سلامونه، بیا هم په خیر راغلی. افغان جرمن انفو د لیسانس د برخې لوستونو په اړه باندې بیا هم خبرې کوو. پرون مې د دوچول فارسی په فیسبوک پاڼه باندې ولیدل چې بیا هم د لیسانس اخیستلو نرخ په لوړېدو باندې ده، یعنی له 2010 یورو نه 4400 یورو ته رسېدلی چې دا 7.5 سلنه ډېروالی ښیي. په دې معنی چې لیسانس کېدای شي په روانو وختونو کې نور هم قیمته سي او د افغانانو دپاره خو قیمته په دې باندې تمامیږي چې کېدای شي 2 وارې یا 1 وارې ناکامه سي، یا په تیوري کې یا هم په عملي کې. نو دا مصارف نور هم ډېروي. څنګه کولی شو دا مصارف راټیټ کړو؟ افغان جرمن انفو له ډېره وخته نه د لیسانس د برخې لوستونه ترجمه کوي چې هغه له کېدای شي تاسو خبر هم اوسئ چې په یوټیوب کې پراته دي او له هغې نه ډېر افغانان استفاده کوي. لکه یوه بېلګه دا ده چې څو ورځې مخکې ما ولیدله. سلام ګران، دا ستا د پښتو ویډیوګانو په کومک ما ته 2000 یورو فایده راورسېده. یعنی د درسونو په کومک سره چې دا د لیسانس د برخې لوستونه دي په پښتو باندې هغه ګوري او وایي کولی شو لیسانس امتحان ورکړي، په امتحان کې ورسره کومک او مرسته کولی شي. دا درسونه چې له جرمني نه پښتو ته ترجمه کیږي په لاندې برخو کې دي. اول خو د لیسانس آمادګي برخه ده، که چیرې تاسو لیسانس لا مخه شروع کړی وي نو نوې پوښتنې هم پکې راځي چې په هغې کې ټریننګ هم ده. د لیسانس تیوري پوښتنې، تیوري کاریال او کوم اپلیکیشنونه وکاروو، ویډیویي پوښتنې دي، شمېر لرونکي دي، ټرافیکي لوحې پیژندل او بیا هم د لوحو پوښتنې. دا ځینې درسونه لا د مخه په یوټیوب کې شته ده، دلته تاسو هم موندلی شئ او ترې کار اخیستلی شئ. په نوي لوستونو کې یا نوې لړۍ چې پیلوو په هغې کې به هم نور درسونه وي په نوې شیوه باندې او نوې طریقه به وي چې د لیسانس اخیستلو په برخه کې به ډېرو افغانانو سره کومک وکوي تر څو په جرمني کې خپل لیسانس ترلاسه کړي. دا درسونه به داسې جوړ شوي وي چې نه یوازې افغانان چې په جرمني کې اوسېږي له دې نه ګټه واخلي، هغه افغانان چې په اروپا کې دي هغه هم وکولی شي له دې درسونو نه ګټه واخلي. دا به په بېلابېلو ډولونو باندې وي. اول خو به داسې وي چې د کورس په شکل باندې وي، ټول درسونه به په یو وار آنلاین کیږي او تاسو به ورته لاګین کیږي او له هر ځایه چې تاسو خپله وغواړئ دا درسونه به ګورئ او کار به کوئ. له هغې وروسته به تاسو خپله مخکې ځئ. بله برخه به دا وي چې لکه د تیر په شان باندې په اونیز ډول باندې به دلته لوستونه اپلوډ کیږي یوټیوب ته. تاسو کولی شئ له دې نه برخمن شئ او ګټه ترې واخلئ. د دې تر څنګ به آنلاین صنفونه ولرو، هغه داسې چې آنلاین به راځو د زوم یا هم د لارې نه چې هر یو و هغې کې به تاسو هم ونډه اخلئ، خپلې ستونزې به شریکوئ، کومې پوښتنې باندې چې نه پوهېږئ هغه پوښتنې به سره په ګډه کار کوو او مخکې به ځو. د صنفونو لینک، مهالویش او تقسیم اوقات او د صنف تنظیمول، د ټولګي تنظیمول دا به د واتساپ د ګروپ له لارې نه کوو. د واتساپ به بېلابېل ګروپونه وي، د ښځینه‌و لپاره بېل او د نارینه‌و دپاره بېل. د نارینه‌و لپاره کوم هغه لینک چې د هغه به ځان دلته تاسو ته پرېږدم، کولی شئ ورته ننوځئ او د ښځینه‌و لپاره که څوک غواړي بېل ګروپ کې راننوځي او بېل صنف ولري، کولی شئ د انسټاګرام له لارې ماته یو پیام راکړي. افغان جرمن انفو انسټاګرام ته ورسئ، هلته ماته پیام راکړي، زه به د هغې ګروپ لینک تاسو ته درولېږم او صنفونه به شروع کړو ډېر زر. تر بیا ښې چارې.